و زموږ سره چې نمبر 4 دی هغه دی hybrid cloud نمبر 3 ته ودینه بعد جو ها نو د دې نه مخکې لګړي زوم اوټ وکم public او private was public versus private cloud پوه شوې نو public ته بسنګ کنیکټ کیږي تاسو به ته کنیکټ کیږي د انټرنیټ په تھرو باندې او څنګه انټرنیټ په تھرو باندې مطلب چې تاسو به www.amazon.com AWS something بیا هغه کې تاسو خپل جدا یو قسم پورټفولیو ته سي پروفایل لخرې نه هغه ته تاسو اکسس وکړئ اوس پرایویټ ولا چې دی هغه به www.cyberpashto.com/whatever دا کمپنی زموږ سره او سلیش زمونږ کوم ډیټا چې دا هغه وي نو خیال یو کړئ دا یو ډیډیکیټډ کلسټر دی دا زمونږ صرف دا کمپیوټر دا ډیوایس چې کوم دی صرف موږ ته دی او دغه چې دی دا ډیوایس د موږ شیر کړی دی د نورو کمپنیانو سره نو دغه یو ار ال چې دی نو هغه هم شیر خو په اخره کې بیا بدل شي ځکه چې هغه راوټ جدا جدا کسان ور کړی وس د دې نه بعد راځي زموږ سره هایبرید چې دی هغه د دوانو میکس دی میکس په دې دی چې نن سبا په د هایبرید کلاود ډیر زیات یو قسم سکوپ دی سکوپ مطلب چې یو خلک په ډیر زیات مین دی او خلکو ډیر خوښ شو خلک وس وی کمپنیانې موستلی خلک هایبرید کلاود چې دی نو په دې کې دوه دی دالته دی خو کوم وګورئ نمبر 4 دی صحیح شو اوس په هایبرید کلاود چې دی دا یو قسم میکس دی پوه شوې ارګنایزیشن چې دی هغه highly sensitive information لپاره د هغو سره private cloud computing system وسره پوه شوې نو په هغې کې چې کم sensitive information دی کم ډیر مطلب secret information دی هغه په هغې کې پټ دی او کم چې د public cloud دی او non sensitive informations دی هغه بیا راوالي او هغه په دې مطلب په دې باک شو ډراپ باک شو یا د ای دبلیو اس او په دې کې چې دین دې کې سیو کوي او په هغې په ترو باندې هغه د اکسس کیږي موستلی sensitive for example کله کوست د کمپنی ټریډ سیکریټ انفارمیشن چې کوکا کولا شو کنه کوکا کولا کوم ریسیپی چې کومه ده هغه کوم فارمولا چې کومه ده هغه چاته نه خینو هغه په خپل ان پریمیس چې وته وي ان پریمیس هغه یو شی ته وایي چې هغه په بلډینګ کې دنه د کمپنی د کنټرول ته لاندې یا هغه زیات دي چې هغه اکوپمنټ ته لاسي او د نورو بس اکوپمنټ مطلب کله کوس امازون سره نه امازون نو خو موستلی ماونټ شو تاسو دا اکوپمنټ چې تاسو خو باغیده تاسو په ترو باندې چلیږي هر شی تاسو کوئی ریسپانسیبিলিټي almost تاسو نو هغه تاسو اکسس وته ای او نور څوک هغه ته الاو نه او هغه تاسو مطلب ډیر پیسې ورکوي خو بیا هغه چې دی تاسو فول اکسس شو یا ان پریمیس مطلب تاسو په کم کمپنی کې چې کار کوي او کمپنی کې چې تاسو کوم افیس ته ځي په هغه افیس کې دنه ډیټا سنټر شي هغه ته ان پریمیس وي اپ پریمیس چې کوم دی اپ پریمیس ته کلاود کې راځي کم چې تاسو په بلډینګ کې نه خو یا تاسو بلډینګ نه اخوا یو ځای بل ځای خو تاسو د انټرنیټ په تھرو باندې اکسس کولای شئ یا ته فایبر اپټک کیبل شو یا انټرنیټ اذر کیبل شو نتورکینګ کنه نو هغه په تھرو باندې کیږي نو هغه ته اپ پریمیس وای نو وس د کار کوي کمپنیانې چې د کم ټریډ سیکریټس یا تاسو چې مې د کوکا کولا فارمولا شو هغه په خپل ځان سره دی ان پریمیس باندې خپل ځان سره یا په کم اکوپمنټ چې لاسي او هغه خپل سکیور کړی 100% چې نور څوک هغه ته اکسس ونه کی په هغه کې او کم چې وس د ټریننګ میټیریل شو یا دیس از اذر میټینګ میټیریل دی چې هغه کې سنسټیو انفارمیشن دی خو د کمپنی کانفیډنشل انفارمیشن دی یا پرایویټ انفارمیشن دی خو سنسټیو نه دی چې مطلب ته حد نه سیوا دی چې کانفیډنشل چې هغه چاته هغه شیر نه کی کنه د کمپنی ډیر غټ نقصان وشي نو دا لیولو کې راځي هغه ته ویل کېږي کانفیډنشل په ټاپ لیول دی بیا دا غي نه بعد راځي sensitive private او دا خیر تاسو به وایي چې داس بل جبه وي دا به تاسو له ګډوس په دې باندې پوهه کوم چې کله موږ ډومین ستوردن نشو نو هغه اکسس په لیول باندې بم پوهه شي د ګورنمنټل او د پبلک پاتو باندې نو هایبرید نن سبا ډیر زیات امپورټنت دی او خلک ډیر زیات خوخی خو د سکیورټي بس لګیا دی یو نه اون کې ماډل دی او دا روان دی خلک دی ورو از ذکر کوي نو دی لوډ کمای په خپل دنه چې دا غو سره کم ډیټا سنټر دی پاغه باندې لوډ کمای او کم چې دا یو قسم نان سنسټیو انفارمیشن دی هغه د پبلک باندې سیو کوي هغه کې ډیر د یو قسم نور انفارمیشنز راځي چې هغه
یو وستاسو څه درکم یو لاګز به کې هم راځي یا د سیستم لاګ شو یا د نور سیستم لاګز دي چې هغه انفارمیشن په هغه کې سیو کیږي په پبلک باندې هم سیو کوي ځکه چې ځینې پبلک چې دی هغه خو باقاعده د سينو چې پبلک ته هغه سکیورټي نه خو باقاعده هغه سکیورټي خو که اني ټایم دا پبلک کمپنیان یو وړي نو هغه ته اکسس کولای شي نو ایز ا مینیجر تاسو به هم دا ډیسیژن په هغه ټایم کې علي او ګوري با چې یار تاسو ارګنایزیشن لکم یو کلاود کمپیوټینګ سیستم پکار دی پرایویټ کلاود کمپیوټینګ سیستم پکار دی او که پبلک کلاود کمپیوټینګ سیستم پکار دی او که د دوانو کمبینیشن کم چې وته ویل کېږي هایبرډ کلاود کمپیوټینګ سیستم پکار دی ځکه چې تاسو وایي چې نه دا ځینې انفارمیشن زه د خپل کور نه بهر نه سیو کوم دا زما په کور کې دنه او ځینې چې دی هغه زه بهر سټوریج کې اوس فار ایگزامپل کور دی او تاسو په کور کې ځای نشتی او تاسو سامان سٹور کوئ او دا سامان او تاسو سره ځای ایکسترا کمره نشتی نه تاسو رنٹ کوي بهر ځای او دا کم چې یو اسی عام فرنیچر دي چې هغه ډیر ویلیو نه دی هغه تاسو بهر کې هدا شي په عام سټوریج کې حکم چې هغه تاسو سره ګولډ دی نه ګولډ تاسو په خپل کور کې په ډیپازټ کې کړئ ځکه چې هغه سټوریج چې دی سټوریج یو چابي تاسو خو بل چابي دا سټوریج اونر سره نو تاسو نه واړی چې یار په منځ کې څوک چې راشي او شي کمپرمایز کی نو دغه شانتي د کلاود کمپیوټینګ مثال دی بیا به ما خیر نور به مخه د بیا زو کوم چې دنه آس پاس او ساستي پوه شوي و زمنګ سره راځي کمیونټي کلاود څه شی دی او د دې څه پیدا ده دا ډیر یو قسم نیو غونډه کې دی خو بیا هم نن سبا رو یو دغه نسی دا د هر هغه ارګنایزیشن لپاره چې دا غو سیمیلر فنکشن یا میشن دا غو یا پالیسی سکیورټي ریکوایرمنټ دي یو شانتي یا دا غو ګول یو شانتي وسی په دې کووډ په دې وخت کې د ډیر شي کمپنیان دي نو هغه ته یو بل سره به ډیټا شیر کوله د ویکسینیشن چې یو قسم جوائنټلی کار وکړو نو سیلز فورس والا چې دی هغه یو کمیونټي کلاود سیستم هم پرووایډ کوي او تاسو چې دا ټول ارګنایزیشن چې هغه ته اکسس او هغه په ترو باندې هغه ټول یو قسم ډیشبورډ ته اکسس او هغه په ترو باندې کوم ډیټا چې دا ټول اکسس کوي انسټډ اف ایمیل په ترو باندې یو بل ته لیږي خو نه دغه یو ډیشبورډ ته اکسس وکړي دا غي ډیشبورډ نه انفارمیشن چې دی هغه رالي دا د ویل کی کمیونټي کلاود وس دلته لیکل دی چې this type of cloud architecture can be hosted on premise پوه شوي on premise چې تاسو مو وي دا یو کمپنی اوس دوه کمپنیان دي سایبر پسټو شو یو بل یو کمپنی شو هغه زمونږ دوه یو شان دي میشن دی او زمونږ یو فوکس دی دا فار ایگزامپل بدی ترو کې د سایبر پسټو چې د هسپتال دی او بل هسپتال چې دی نو دا هغه هم زموږ بشند یو میشن دی چې د خلکو هیلث کیر منګه اوس کار وکړو په دې کووډ کې او ویکسینیشن نخکو او دا ویکسینیشن چې دی چې د دې مطلب دا دی چې دا کووډ ختم کو زمونږ په یو میشن باندې لګیایو نو په دې میشن کې وس کده منګه وای چې یاره زه دا کمیونټي کلاود دا سیستم چې کوم دی دا یې په خپل ارګنایزیشن کې هم سٹور کولای شم او تاسو ما مخکې وی دا کوم کلستر چې دا ډیټا سنټر چې په خپل بلډینګ کې هم کې خو دی شم او یای په بل مطلب دا چې دا بلی کمپنی په بلډینګ اپ کې خو شم او یا منګه څه تھرد پارټي چې یو قسم بل نور سوکتي هغه منګه هغه کول هایر کولای شو او هغه زمونږ د ډیټا سنټر چې دی هغه خیال وساتي منګه نه کوو فار ایگزامپل اوس د کور د نالج چې ما تاسو درکړه کنه چې تاسو په کور کې ځای نشته نو فرنیچر تاسو په دې سټوریج کې خو شي خو دا ګولډ چې دی نو هغه تاسو په کور کې دي دغه مطلب دا و چې دا پرایویټ او پبلک کلاود شو پوه شوي وس د کمیونټي کلاود څه مطلب دی د کمیونټي کلاود دا مطلب دی چې منګه وس دغه سټوریج چې کم دی هغه کې منګه یو قسم وسوي مې اوس منګه یو قسم ډیوایډ کړی دی یو منخه نو دغه سټوریج چې کم دی په دې سټوریج کې یو وایټ بورډ لګیدل دی سایت ته نو باغی وایټ بورډ کې موږ وایو چې الکه د سټوریج په دې کې چې ما دا یو فرنیچر کې خو د کرسي یا چیر شو یا ټیبل شو دا زما د دې بلی کمپنی دی نو باغی کې ما چک مارک کول ته ولیدو او هغه چا چې به کې خو د خپل نوم ولیکي زه ته اوس د بل ارګنایزیشن لار شم ازو په دې کې وایم چې یاره د بل کورنه او په دې کې دا میس چې کم دی دا زما دی
دا سور رنگ چې کوم دی دا زما کې خو نو خیال وکړئ نو اوس دا وایټ میس چې کوم دا غبل کړ شو دا سور چې زما شو نو دا دوانه اوس لکه په یو ځای کې دی په یو قسم سټوریج دی خو موږ نمونه ته لیکلي دي او موږ ته پته لګي چې دا فواد باچا چې دا سایبر سکیورټي سایبر پښتو سره دی او دا بل کم خان چې کم دی نه دی د دې بلې ارګنایزیشن یا د بل کور نه کس راغلی د خپل سامان په دې کې خو دی نو د یو بل ته بیلانګز دي خو موږ یو بل ته ډیټا ته اکسس شته چې ګورو چې الکه دا سنمونه کلرز میز دی او سنمونه ډیټا ده کنه ځکه چې دغه امپورټنت دی د دې کمیونټي لپاره دی شیر کوي په دې کې ډاون ساید وس دا دی چې د کمپلاینس ته د خورادن نشم نو سکیورټي کمپلاینس صورت دی زموږ سره دلته دا ټاپکس دي په دې کمیونټي کې چې موږ باقاعده خبرې کول غواړو سکیورټي اند کمپلاینس لیس ورک فور آی ټي ډپارټمنټ که تاسو به نه پوهیږئ یار چې دا د سوي او تاسو سایبر سکیورټي ته لګوټي نیوی نو هیڅ خبره نه ځان پیاسي پوهه کوي ورسته چې بیا موږ کلم په دې کورس کې په دې باندې ونو ډیر خبرې کوو او تاسو به ان شاء الله په هغه باندې بیا پوهه شئ چې ولکه کلاود څه دی خو خیر تاسو زدام نه کوم چې پلیز یوټیوب باندې سرچ وکړئ او ځان پوهه کوي چې کلاود څه شی دی و زموږ سره راځي سکیورټي او کمپلاینس کنه دغه وس देखो کوم نو ګټي سکیورټي اند کمپلاینس سکیورټي څه شی دی او کمپلاینس څه شی دی ګوره تاسو کمپلاینس دی هغه ریګولیټری فریم ورکس دی او پاره کې رست دی سټانډرډز دی پالیسیز دی ډاکومېنټیشنز دی خیال وکړئ دی خو د کمپلاینس کې ټول کم یو لاګانی چې کم دی هغه لاګانو کې کم ریګولیټری مطلب هغه یو حکومت وای دا کار به دي کوي هغه اډر ورکړي دی نو باغې دغه ګور بیا موږ ګورو چې یار یو قسم ریسک د دې ډیټا سره زموږ سره کم نمونه ډیټا پرته د دې ریسک سره د دې ریسک لیول های دی که لو دی که میډیم دی دا غیره لپاره بیا موږ پالیسیان لیکو او کمپلاینس کې راځي که پالیسیان خلاف ورزي څوک نه هغه وایلیشن کې راځي زموږ سره سټانډرډز کم دي سنمونه قسم شی زموږ پکار دی بیا زموږ سره ډاکومېنټیشن دی مطلب ها یو ډاکومېنټس چې موږ کوم لیکو یا جوړو هغه ټول په دې کمپلاینس کې راځي اوس د خواته چې کوم سکیورټي د سکیورټي ډایرکټ فزیکل کنټرولز هم راځي او نتورک اکسس کې هم راځي او بزنس پروسس دی از خو بیا سکیورټي انوایرنمنت او اتنټیکیشن میکانیزم دی دا واست نو میک سنس کیږي نو خیر خو چې موږ کله سکیورټي ډومینز ته ونه وځو تاسو په دې باندې پوه شئ سکیورټي نتورک اکسس مطلب کله که تاسو ول پاسورډ ورکړی دی کم یو انکریپشن یو استعمال کړی دی کم یو وی پی ان تاسو استعمالوئ نو خیال وکړئ دا یو قسم سپیسیفیک ټیکنالوژي یا ټولز دي دا موږ استعمالو او کمپلاینس دی دا یو قسم لاګانې ترونه کې دي دا موږ کو نو دا دوانه چې یو ځای شي نه ارګنایزیشن چې ډیر زیات مطلب سکیور کوي 100% خو ډیر زیات سکیور کوي او د کمپلاینس خلاف ورزي چې دا غي نه بچ کوي ځکه چې دا په سټانډرډز کې اکثر راځي چې دا پلانکیا نمبر لاک چې دا به تاسو ورچوي او په دې سکیورټي کې دا پلانکیا نمبر لاک چې دا موجودي د دې په ترو باندې کیږي خیر اگین تاسو بوس وای یار چې ته په کم طرف باندې روان دی هیڅ خبر نه ده بیا به تاسو میک سنس شي په فیوچر کې ورو وس دی خو زموږ سره چې د لیس ورک فور آی ټي د آی ټي ډپارټمنټ په کمیونټي کلاود کې دا کار دی چې تاسو هغه له یو ډیډیکیټډ آی ټي نه ورکړئ خو هغه د بلې کمپنۍ چې تاسو انفارمیشن سٹور کړی نو هغه هم خبا قیدی د هغه سکیورټي مطلب کوي او هغه آی ټي چې د آی ټي ډپارټمنټ هغه مینټیننس کوي نو هغه هم ګوري چې یا مغلقه په دې کې اساس شی ورانیږي هغه آی ټي او تاسو آی ټي ټول شیر نو هغه پیسې چې هغه په تاسو باندې لوډ کمیږي security consideration پوښوي دا یو غټ شی دی اوس کې سکیورټي کنسیډریشن هغه یو دی چې مطلب تاسو یو ډیټا ده او هغه ډیټا ډیره زیاته سټریکټ ده او اوس تاسو دوه کمیونټي یو بل سره شیر کړی د دې دا مطلب دی چې بس هر یو کس پوس راځي او اکسس پکې باکس ده اوس دغه سټوریج دی په سټوریج کې تاسو دنه یو باکس کې هودو هغه باکس جدا کیده د سټوریج جدا کی شو د باکس جدا کی شو نو زه په واټ چې هغه تلل شنو ما سره کیشته او زه وایم چې دا خان چې کم دی دا خان نو خو علي چې کم دی دغه علي له زو کی ورکم او خان وته اکسس نشي کولای باکس ته خان وس سټوریج تل شي باکس لیدې شي خو دنه لیدې نشي په باکس کې دنه سدي نو علي چې دی هغه باکس دنه کولای شي او کته شي د دې ته بیا ویل کېږي اکسس پوښوي رول بیس اکسس شو یا نیډ ټو نو اکسس شو یا لیست پریویلیج اکسس شو چې کم یو کس ته د اکسس ضرورت او هغه کس ته به هغه ډیټا د چې د ضرورت پي نور نو ځکه چې هغه کمیونټي لی پرووایډډ دی خو دا هغه مطلب نه دی چې به هر یو کس پاګه ته اکسس کوي و زموږ سره بل چې کم دی what to consider before adopting a community cloud approach
کله چې هم کمیونټي کلاود تاسو فوکس کوئ دا غي نه مخکې څه دي چې زموږ سره اپروچز دي چې هغه موږ فالو کوو زموږ د مخې ته هډک زموږ ختم کی تاسو اوس وایي یاره چې ولې دا کمیونټي کلاود بیا کوم چې په دې کې اکثر سکیورټي ایکسس او دې مسله راځي یاره دا خلک ځکه کوي چې هر یو کس سره جدا جدا ډیټابیس او ډیټا سنټر ډیټا بیس او دوه کمپنیان دی هغه په یو ټاسک باندې کار کوي چې د ویکسینیشن د کمپنیان شوي او دا دوه کمپنیان سره جدا جدا ډیټا سنټر دی او کار کوي په یو ټاسک باندې دا هغه ډوپلیکیټس انفارمیشن چې دی هغه مطلب ریډنډنت انفارمیشن دی او اسی پیسې خرابای نه د کاست افیکټیو لپاره مطلب دا چې پیسې لګوري سیو کی نو هغه دا اپروچ فالو کړی دی وست دینه مخکې چې هم تاسو کله کمیونټي اپروچ کوئ کمیونټي کلاود اپروچ کوئ دا غینه مخکې به سوچ دا کوئ چې د دې پیسې به څوک ورکړي د میاشتې او د دې پیسو به موږ څنګه پیمنٹ پیسې څنګه کوو دا غي مینټیننس وسوک کوي دا مطلب غلطه یو قسم یو کس په تاسو چوز کوي یو سیټ ته چې هغه پیسې چې دی هغه کلاود سیستم ته رسي ځکه که اوس تاسو وایي چې یاره په وخت به پیسې ورکړي بل وایي بل پیسې ورکړي او سټوریج چې دی 2 میاشتې پیسې په وډو شوي نو کېدای شي هغه سټوریج چې چا دی هغه راشي زما ټول سامان بار ته گزار کی ماته وایي چې یاره پیسې راکړه کنه غواړي access نشتی access بند کی availability and service level agreement چې کوم د SLA چې وته کوم وي پوه شوي دا لازمی دی SLA باندې به وروسته موږ غب شپ لګو سرویس لیول اګریمنت چې دی دا به په کوم ځای کې اویلیبل دی چا سره پروت دی او چا ساين کړی دی دوه کمپنیانو ساين کړی دی ځکه چې تھرد پارټي سټوریج والا چې دی کزو او خان او علي چې دی موږ خو راځو دی سټوریج ته او د سټوریج کمپنی چې سوکتا هغه سره خبره قاعده موږ د سرویس لیول اګریمنت چې دی دا موږ وکړو او دا چا سره سٹور دی د کافیانی چا سره دی په دې سرویس لیول اګریمنت باندې به وروسته موږ خبرې وکړو دا ډیر لازمی دی تھرد پارټي لپاره او بیا په دې کې بل زموږ سره د دي چې د ارګنایزیشن was the how tenant handle security issues and regulation کنه دا اوس تاسو مو وی چې انفارمیشن ډیټا چې کوم دا شیر ده د دوه پارټیسیپیشن ارګنایزیشن چې کوم دي پارټیسیپیټینګ کوي چې نو هغه منګه ته رول بیس ایکسس په ترو باندې کړی یا د سي کسانی چې هغه ته منګه ایکسس یو فولډر ته ورکو او بل فولډر ته نه ځکه چې دا کس وته ضرورت نه نو هغه بیا هم خبا قاعده منګ له فکر دي چې منګه وګورو چې یاره د ډیټا د چا ایکسس پکار دی نه دی سرویس اوټیج انفارمیشن چې کوم دی مطلب وس سرویس زمونږ لاړو دا غي بیا به مونږ به بیک اپ کې مونږ یې چل کوو دا انفارمیشن به زمونږ څنګه واپس مونږ را دي خوا کېږي چې یار دا انفارمیشن مونږ ته دی خوا راشي ځکه چې دوه کمپنیان دي نو هر شی شیر دی پوه دا دوه ارګنایزیشن دي نو چې تاسو انفارمیشن شیر کوئ نو هر شی مطلب چې تاسو به خبري طریقه باندې کوئ چې سبا ورځې بل خپشي او تاسو نه اکسس کټ نه کی نو دغه د ترو د لاسه مطلب چې د چابي د دوانو سره یو شان چابي دی نه دی خو دا پټور کړی دی د جنري چابي چې د دوانو سره ده نو هغه مین مقصد دا چې یو خپشو او چتلاړو نو دا بل چې د بل خبقه د ډیټا چې دا راوخی شي دا غي خبقه د مخه ته کته شي چې چلو نو دا زمونږ سره وو سلور main type cloud computing virtualization چې کوم دی اولنې زموږ سره دی private cloud دی دویمه public cloud او دریمه چې کوم دی هغه دی community cloud private چې دی هغه سیب یو organization هغه equipment ته access او هغه information چې سیب یو organization ته available او public هغه دی چې هغه equipment چې دی هغه share شوی دی د ډیرو کمپنیانو په لغه کې ډیرو کمپنی چې پیسې ورکوي خو information چې دی سیب یو کمپنی ته خو هغه equipment چې دی د ډیرو کمپنیانو په منځ کې شیر شوی دی بیا زموږ سره کمیونټي کلاود دی چې اکوپمنٹ چې دی هغه د ډیټا چې کومه ده هغه شیر شوی د دوه کمپنیانو په دوه کمپنیانو سره لکه سټوریج تاسو ما وي دوه کمپنیانو سره چابي ده او هغه یو سټوریج ته زی او انفارمیشن چې دوه کمپنیانو خبره قاعده هغه ته اکسس کولای شي بیا زموږ سره هایبرید چې کوم دی هغه سنسټیو انفارمیشن چې کوم دی ګولډ چې کوم دی سرز چې کوم دی موږ په کور کې دو خو زمونږ چې کومي اسی عامي جامې دی فرنیچر دي چې هغه زموږ ضرورت نشته هغه موږ سټوریج کې خو دی شو نو دای چې زموږ سره سیوا زې پاتې شي په کور کې پوه شئ نه په کور کې موږ هر شي نشو کې خو دی زموږ کور بیا زه به کېدو منه او سامان چې دی په موږ لوډ شي نو دا زموږ سره وو پرایویټ پبلک کمیونټي کلاود او دا ولې دومره امپورټنت دی ځکه
چې وس کمپنیانې چې کوم دی ارګنایزیشن چې کوم ډیټا سٹور کوي د خیال وکړه وس د دې بدلته دا ارګنایزیشن د دینه بدلته د خو به د پیسې ورکولې او دا غټ بلډینګ به دی مطلب دا دی چې یا به جدا بلډینګ مو سره او یا به خپل بلډینګ کې دا پیسې به د دې ډېر زیات لګېدې او دا ډېر د دې لپاره یو قسم پیداناک نه راته نو چې پیداناک نه راته نو دا کوشش وکړو چې یار وس خو مطلب دا د امازون والا او د نور غټ غټ کمپنیان چې کوم دي ګوګل والا دی وایي چې یار مو هدا انفراستراکچر تاسو سره پروواید کولای شو تاسو ته څه ضرورت دی ولې پیسې اسې ورکوي why reinventing the wheel کنه مطلب دا چې پای تاسو ولې بیا دوباره ولې انوینټ کوي الریډي تاسو انفارمیشن مطلب تاسو انفراستراکچر شته بس تاسو راشي موږ پیسې راکوي او تاسو استعمالوي چې په کوم طریقه باندې استعمالوي او دا وس ډیر زیات اهم شی دی او ډیر انفارمیشن چې دی وس کلاود ته خيږي دا ګوره کلاود نه دی دا کلاود چې د فزیکل لوکیشنز دي او د دې لوکیشنز بس تاسو وس زما په خیال چې یا د دې ویډیو نو وروسته کوم یا د ویډیو نو مخکې می تاسو لا ورسته کومه وس تاسو لازم تور در کوم راځي چې ټور وګورو او هغه به د امازون ګوګل او مایکروسافټ ډیټا سنټر چې کوم ځای کې دي او فزیکلی چې کوم ځای لوکیټډ دي هغه به باقاعده چیکو او تاسو به هغه وګورئ چې دا غو کوم ځای دی او څومره ډیټا سنټر دی دا غو اویلیبل دی نو سوچ کوئ چې دومره ډیټا سنټر دی دا غو اویلیبل دی او دومره ارزان کړی دی چې اوس په کور کې خپل ډیټا سنټر راغی باغې لګي 1000 روپۍ او ته د دینه رنټ کې په 100 روپۍ د میاشتې او ستاق په کور کې چې تا 1000 روپۍ ورکې ته به کې 1 ګیگا بایټ ډیټا سٹور کولای شي او په 100 روپۍ چې تا کوم رنټ کړی د باغې کې ته سٹور کولای شي 3 ګیگا بایټ فار ایگزامپل نو کم ارزان نازي اف کورس چې دا بل 100 روپو ارزان تاسو راځي او 100 روپو هغه چې دی هغه هر ځای کې اکسس کولای شي په هر تور باندې خو باغې کې دا کار دی چې هغه اکسس شي دی هغه نور کسان ته امي یوازې د تاسو ته نو